बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په نننی انګلیش پلس لیکچر کې به موږ او تاسو د انګلیسي ژبې د 12 زمانو اړوند په بعضې موضوعاتو باندې خبرې کوو. مخکې له دې چې 12 زمانې عملاً پیل کړو دا معلومات تاسو لپاره ډېر ګټور ګڼم. نو راځو موږ او تاسو درې وختونه لرو. په درې وختونو کې موږ او تاسو 12 زمانې لرو. لومړی زموږ او تاسو سره پریزنټ حاضر وخت دی چې زما سره په ساعت کې 11 بجې او 30 دقیقې دي. تاسو یې وینئ. نو دا زموږ او تاسو سره نو حاضر وخت دی. که د دې څخه یوه دقیقه مخکې وي لکه 11 بجې 30 دقیقې بفور نو له اوس څخه مخکې دا پاست وخت دی. او که راتلونکې دقیقه فرض کړو 11 بجې 30 دقیقې دا زموږ او تاسو سره فیوچر یا راتلونکی وخت دی آفټر نو له اوس څخه وروسته. موږ او تاسو په تیر لیکچر کې ویلو په دې دریو وختونو کې څلور آسپیکټ دي چې درې په څلورو کې زموږ او تاسو سره 12 زمانې کیږي. نو لومړی راځو موږ او تاسو سیمپل کنټینیوس پرفیکټ کنټینیوس آسپیکټس لرو د انګلیسي ژبې د 12 زمانو لپاره. نو دا چې دی بېلابېل توپیرونه لري یو له بل سره. دغه توپیرونه به زه تشریح کوم. په دې سیمپل آسپیکټ کې زموږ او تاسو سره درې زمانې دي ځکه چې درې وختونه دي. د پریزنټ وخت سیمپل دا، د پاست وخت سیمپل دا، د فیوچر وخت سیمپل دا. دا سیمپل زمانې د نورو آسپیکټ سره څه توپیر لري. سیمپل زمانې فاکټ حقیقت بیانوي، روټین ورځنی کړه بیانوي، کمپلیټډ اکشن یو بشپړ عمل بیانوي، انټینشن یا به موږ او تاسو ته د ارادې بیان کوي. لومړنی مثال ته راځم. The sun rises د غلمر راپورته کیږي in the east له ختیځ سمت څخه یعنی د ختیځ اړخ څخه راپورته کیږي. دا سیمپل زمانه وا چې موږ او تاسو ته فاکټ وښوده. دوم مثال ته راځو. ولی brushes his teeth in the morning. ولی برش کوي د غاښونه په سهار کې. دا زموږ او تاسو سره روټین شو، ورځنی کړه بیان شول. They watered the flowers yesterday. دوی اوبه کړل ګلان تېره ورځ. دا موږ او تاسو سره کمپلیټډ اکشن یو بشپړ عمل شو چې دوی په دې کې ګلان اوبه کړي دي. بل مثال زموږ او تاسو سره Ali will talk to Ali tomorrow. علي به خبرې وکړي له ولي سره. دا زموږ او تاسو سره څه شوه؟ انټینشن شوه. نو سیمپل زمانې دا ډول عملونه بیانوي. دا چې د نور اسپیکټ څه ډول عملونه بیانوي پرله پسې تاسو ته وایم. کنټینیوس زمانې بیا موږ او تاسو ته اکشن ان پروګرس هغه عمل ښایي کوم چې په جریان کې وي. موږ او تاسو پرفیکټ کنټینیوس اسپیکټ هم لرو. هغې کې به بیا وروسته تاسو ته توپیر وښایم. Ali is talking to Ali now. علي خبرې کوي له ولي سره همدا اوس. نو موږ او تاسو دلته یو اکشن درلودو چې هغه د ټاکینګ دی. دغه اکشن چې د کنټینیوس جاری دی همدا اوس په پریزنټ کنټینیوس زمانه کې اکشن ان پروګرس شو. دوهم مثال. Ali was talking to Ali at 11:30 yesterday. علي خبرې کولې له ولي سره په 11:30 بجو 13 ورځ. دا هم پروګرس یا جریان دی زموږ او تاسو سره. خو تاسو معلومه کړئ د یسټرډے څخه د 13 وخت جریان دی. Ali will be talking to Ali at 11:30 tomorrow. علي به خبرې کوي له ولي سره په 11:30 بجو سبا ته. دا عمل هم پروګرس په جریان کې به وي خو په راتلونکي وخت کې به په جریان کې وي. له دې څخه وروسته زموږ او تاسو سره دریم آسپیکټ چې دی هغه پرفیکټ دی. پرفیکټ چې دی په دې آسپیکټ کې هم درې زمانې دي ځکه درې وختونه دي. پریزنټ پرفیکټ ده، پاست پرفیکټ ده، فیوچر پرفیکټ ده. دا موږ او تاسو ته کمپلیټډ اکشنز ښایي، بشپړ شوي عملونه ښایي. خو مهمه خبره دا ده چې دا کنیکشن بټوین ټو ټایمز ښایي. یو ځل بیا وایم. سیمپل زمانې چې وي هغې خو دا شیان ښیل. کنټینیوس زمانو اکشن په جریان کې ښوده. دا د اکشن بشپړتیا ښایي. د بشپړتیا ترڅنګ د دې اکشن بیان د دوو وختونو سره تړاو لري. هغه څنګه؟ موږ او تاسو لومړی زمانه پریزنټ پرفیکټ لرو، بیا پاست پرفیکټ ده او بیا فیوچر پرفیکټ ده. په پریزنټ پرفیکټ کې زه مثال ته راځم. Ali has lost the keys. علي کیلۍ ورکې کړي دي. نو دا څه ډول کنیکشن بټوین ټو ټایمز یعنی څه ډول تړاو دی د دوو وختونو سره؟ تړاو د دوو وختونو سره دلته دا دی چې دغه عمل په تیر کې بشپړ شوی دی. کیلۍ د په تیر وخت کې ورکې کړي دي خو په حاضر باندې اغیزه دا ده چې دی اوس د ځان سره کیلۍ نه لري.
یعنی دای که یو ځای ته راغلی وي یو دروازې ته ولاړ وي هغه دروازه به خلاصولی نه شي نو دا connection between two times دی ته وایي دوم مثال ته راځم Ali had lost the keys که ووایم چې علي کیلۍ ورکې کړې وې before he arrived مخکې له دې څخه چې هغه راورسېده دلته هم د دوو وختونو ترمنځ کنیکشن یا ارتباط شته هغه څنګه د کیلۍ ورکې کړې وې مخکې له دې څخه چې دی راورسېده دا دی چې راورسېده دا یو وخت شو له دې څخه یې وړاندې کیلۍ ورکې کړې وې نو دا دوه وختونه شول نور بیا هره زمانه موږ په تشریحي ډول په خپل لیکچر کې پاینده کې تاسو ته وایو دریم مثال ته راځم Ali will have met Wali علي به ملاقات کړی وي له ولي سره by tomorrow له سبا څخه وړاندې له سبا څخه مخکې نو دلته هم د دوو وختونو سره ارتباط بیان شو مثلا دا tomorrow چې دی له دې څخه وړاندې به د سبا څخه وړاندې به عمل څنګه شوی وي بشپړ شوی وي نو دوه وختونه ځکه شول چې یو خو هغه وخت چې دغه عمل به پکې ترسره کیږي او بل سبا شو له سبا څخه به وړاندې بشپړ شوی وي نو دا د دوو وختونو ترمنځ اړیکه شوه پرفیکټ کنټینیوس ټینس موږ او تاسو سره څلورم اسپیکټ دی دا موږ او تاسو ته ډوریشن اف ان اکټیویټي ښایي د یو عمل جریان له مودې سره ښایي دلته هم کنټینیوس دا تیر دا زمانې هم کنټینیوس وي خو دا کنټینیوس ټینس هغه پروګرس جریان ښیي چې په همغه وخت کې جریان لري موده ورسره نه ښایي چې د دې عمل د جریان څومره موده وتلې ده خو دلته پرفیکټ کنټینیوس ټینسز هغه زمانې دي چې د اکشن د جریان موده هم ورسره ښودل کیږي مثلا Ali has been talking to Ali for 20 minutes علي خبرې کوي له ولي سره د 20 دقیقو رئیسه یعنی 20 دقیقې کیږي چې علي له ولي سره په خبرو بوخت دی نو عمل اوس هم په جریان کې دی خو د دې جریان 20 دقیقې شوي دي یعنی د 20 دقیقو په موده کې دغه کار اوس هم جریان لري دوم مثال ته راځو Ali had been talking to Wali علي خبرې کولې له ولي سره for 20 minutes یعنی 20 دقیقې وخت یې نیولی و before 11 AM yesterday د تیرې ورځې د 11 بجو څخه وړاندې نو واضحه خبره ده چې دوی دغه خبرې په 11 بجو پیل وې موږ په جمله کې چې کوم وخت ذکر کوو له دې څخه وړاندې د دې جریان 20 دقیقې پوره شوي دي په تیر وخت کې بل مثال موږ تاسو سره Ali will have been talking to Ali for 20 minutes before 11 tomorrow علي با خبرې کوي له ولي سره یعنی 20 دقیقې به یې پوره شوي وي د 11 بجو څخه وړاندې سبا ته